سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسو ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن سهشنبه د 1404 هجري لمریز کال د کال 12 چې د 2024 زیږدیز کال د مارچ له 3 سره برابر ده. تاسو ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د یونما له لوري د افغان او پاکستان ترمنځ د نښتو د درېدو غوښتنه. یونما د اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان پاکستان د نښتو د درولو غوښتنه کړې. د پاکستان په هوایي بریدونو کې د سلګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله. د اسلامي امارت مرستیال ویاند ویلي چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستاني پوځ په هوایي بریدونو کې 233 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او دفاع وزارت په پاکستاني ډرون الوتکې راغورځولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. یونما د افغانستان پاکستان د نښتو د درولو غوښتنه کړې. یونما د اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان پاکستان د نښتو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د ملکي تلفاتو او بشري اغیزو د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. یونما له ټولو لورو غوښتي چې د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري حقوقو قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. د 2024 کال د فبرورۍ له 26 نیټې نه وخته ماښام څخه د مارچ تر 2 پورې یونما په افغانستان کې لږ تر لږه 146 ملکي تلفات ثبت کړي چې 42 کسان وژل شوي او 104 نور ټپیان دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي او په وینا یې دا شمیرې لا هم لومړنۍ دي. په ملکي تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې په پولې پورې تړلو نښتو کې د غیر مستقیمو ډزو له امله زیانمن شوي، کومو کې چې په پکتیا، ننګرهار، پکتیکا، کونړ او خوست ولایتونو کې استوګنیزې سیمې اغیزمنې کړي دي او همدارنګه هغه تلفات چې په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې د هوایي بریدونو له امله رامنځته شوي دي. یونما ویلي چې د پولې په سیمه کې د روانې جګړې له امله د تګ راتګ محدودیتونو د بشري ادارو او شریکانو وړتیا کمه کړې چې په تر ټولو سختو ځپلو سیمو کې ژوند ژغورونکي او نورې مرستې ورسوي چې له پاکستان راستنه شوي افغانان یې په ځانګړي ډول زیانمن کړي دي. یونما د غرض ویلي چې بشري او روغتیايي مرکزونه د تورخم سرحدي لارې په بیړنۍ روغتون او د IOM د ترانزیت مرکز په ګډون هم زیانمن شوي دي. په اغیزمنو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپلې چارې درولې دي چې شاوخوا 160,000 کسان د خوړو د ویش د ځنډ له امله اغیزمن شوي او له جګړې ځپلو څو ولایتونو کې د حادې خوارځواکۍ کچه تر بحراني حد رسیدلې ده. د تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان پوځ په هوایي بریدونو کې 233 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د تیرې فبرورۍ میاشتې 21 تر دغه مهاله د پاکستاني پوځ رژیم په هوایي بریدونو او هوانونو له امله په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې 110 تنه ملکي وګړي چې تر 15 زیاتې ښځې او ماشومان و په شهادت رسېدلي او 123 تنه چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي. فطرت ویلي چې په یادو بریدونو کې عامو ولسي خلکو ته پراخ مالي زیانونه اوښتي چې د هغې له ډلې 29 کورونه بشپړ او 314 کورونه نیمه تخریب شوي، 12 دوکانونه، 19 جوماتونه نیمه تخریب او ویجاړ شوي، یو کلینیک او مدرسه هم تخریب شوي او 8400 کورنۍ بېځایه شوي دي. اسلامي امارت دغه تجاوز او د ملکي وګړو هدف ګرځول په تر ټولو کلکو ټکو غندلي او له نړیوالو بشري حقوقو اړوندو ادارو، د ملګرو ملتونو سازمان او نور مربوطه ارګانونو څخه غوښتي چې د یادو بریدونو او ملکي تلفاتو غندنه وکړي، په مخنیوي کې له افغان مظلوم ولس سره ودرېږي او د پاکستاني پوځیانو متجاوز عمل ودروي. فطرت زیاته کړې چې د اسلامي امارت دفاعي امنیتي ځواکونه د خپل حریم او خلکو څخه د ساتنې او دفاع مشروع حق لري او له دې شرعي حق څخه په استفادې به تر هغو د دښمن په مقابل کې درېږي تر څو چې یا تجاوز او تیری نه وي درېدلی. دفاع وزارت دوه پاکستاني ډرون الوتکې راغورځولې دي. دفاع وزارت ویلي چې نن د ماسپښین شاوخوا 2:30 بجې د خوست ولایت د مستربل سیمه کې د افغان دفاعي ځواکونو لخوا د پاکستان د پوځي رژیم یوه کوچنۍ کشفي بې پیلوټه الوتکه یا ډرون په نښه او نسکوره شوه. د یاد وزارت خبرپاڼه کې راغلي چې یاده کشفي الوتکه د سیمې پر فضا د څارنې په موخه الوتنه کوله چې د افغان ځواکونو له لوري تر دقیق تعقیب وروسته په بریالیتوب سره وویشتل شوه او له منځه یې وړل شوه.
دفاع وزارت زیاته کړې چې د انتقامي بریدونو په تعقیب د لوګر ولایت مرکز اړوند ابچکن سیمه کې هم د دفاعي ځواکونو له لوري د پاکستاني پوځي رژیم یو ډرون الوتکه رانسکوره شوې. اروپایي ټولنې او یونیسف افغانستان ته د بشري مرستې له رارسېدو خبر ورکړی دی. یونیسف ویلي چې د اروپایي ټولنې له لوري تمویل شوي 3 بشري هوایي الوتنو څخه لومړی یې نن کابل ته راورسېده چې د ژوند ژغورونکي تغذیې توکي پکې شامل دي. یونیسف دغه ورځ ویلي چې یاده مرسته به په ټول هیواد کې د سختې خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو د ملاتړ لپاره په بیړني ډول اړینې مرستې ورسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشرې ویلي چې اروپایي ټولنه لا هم د افغانستان د تر ټولو زیانمنو خلکو ته ژمنه ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د ژوند ژغورونکي تغذیې ماشومانو ته هغه وخت ورسیږي چې تر ټولو زیات ورته اړتیا وي. د یونیسف له لارې دا مرسته به په افغانستان کې د 100,000 ماشومانو درملنه وکړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي بېثباتي، شخړې او د اقلیمي بدلون اړوند ناورینونو د خوړو ناامنۍ وضعیت سخت خراب کړی چې له امله یې بشري ناورین لا ژور شوی دی. یونیسف زیاته کړې چې افغانستان د اوږدمهاله تغذیوي کړکېچ په مرکز کې دی چې اټکل کېږي 3.7 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان د مغذي خوړو او پاکو اوبو د نشتوالي له امله له حادې خوارځواکۍ سره مخ شي. او وروستی خبر هم دا چې اوچا ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې سلګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 140 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. اوچا دغه ورځ ویلي چې یادو نښتو روغتونونه او کورونه زیانمن کړي او لسګونه زره کسان یې بېځایه کړي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو ساتنه د نړیوال بشردوستانه قانون له مخې یو قانوني مکلفیت او باید درناوی وشي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله پامان.